पाकिस्तान का कल्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंध टू बलोचिस्तान टू पंजाबी, बलोची अगेन मे बी Wake up to reality. په 1747 کې احمد شاه درانی یو پښتون جنگجو چې هغه د 400 قبیلو پښتانه په کندهار کې راغونډ کړو او د درانی سلطنت بنیاد کېښودو. دا سلطنت په ځمکه باندې دویم غټ اسلامي ریاست جوړ شو او دا د ایران نه والا تر د شمالي هندوستان پورې خور شو. په 1893 کې یو برټش ډیپلوماټ هغه یو لاین راښکودو چې هغې ته وایي ډیورنډ لاین، چې هغه 70 میلیون پښتانه چې دی په 2 حصو کې تقسیم، او دا لاین چې دی د اوسه پورې پاکستان او افغانستان د یو بل نه جدا کوي. دا لاین یا دا داخله د روسو پورې پښتانه نه مني او افغانستان د دې خلاف چې دی په یونایټډ نیشن کې د احتجاج په طور باندې واحد ووټ ورکړو. 3 برټش حملې، یو سوویت یونین او د امریکا میشن، دا ټول چې دی د پښتنو ځمکې ته را داخل شوي، خو په دې کې یو هم چې دی هغه یې ګټه نه ده کړې. سکالر دې ځای کې ته وایي د ګریویارډ آف امپایرز، مطلب دا چې د سلطنتونو قبرستان. د پښتنو په ځمکه باندې د روسو پورې چا ګټه نه ده کړې او د دې راز د پښتونولي، عزت، مهمان نوازي، انصاف او د دې قوم تهذیب کلچر چې دی هغوی په ځمکه باندې د ټولو قومونو نه پخوانی دی او دا یو قوم ته وایي چې میبي 70 million strong people پښتون اوس هم شته still unbroken.